أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. خو که میړه اړتینا یو له بله بېل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بېنیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دی. له تاسو نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو همدا لارښودنه کړې وه او تاسو ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې نه منئ نو مې منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هو د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازۍ لپاره صرف همغه کافي دی. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګندوي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان د عدالت لمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کیږي هم د معاملې لوری شتمن وي او که بېوزله الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ او که تاسې ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ای مؤمنان په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې له الله د هغه له فرښتو د هغه له کتابونو د هغه رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ
هغه په گمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. پاتې شول هغه کسان چې ایمان یې راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ، نو الله به هیڅکله هغو ته بخښنه ونه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښیي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي، هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ایا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي، هلته مه کښېنئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسې داسې کوئ نو تاسې هم د هغو په څېر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دا کافران ستا په باب انتظار باسي. که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو رابشي وبوي آیا مونږ له تاسو سره نه وو؟ که د کافرانو په لدرنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا مونږ دا نشو کولای چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی. خنو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي او خدای ډېر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای ګمراه کړی وي هغه ته څه کومه لاره نشي موندلی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.